سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې خبرونه او ډېر راپورونه پر دې باندې نشر سوي دي چې شمالي کوریا ایران سره ډېرې مرستې کړي دي، هغو ته یې میزایلونه جوړ کړي دي او هغه ته یې د تونلونو په جوړولو کې هم پراخه مرسته کړې ده. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې شمالي کوریا دومره اقتصاد لري چې د ایران سره مرسته وکړي، او که دا اقتصاد توانایي نه لري نو دا مرستې د کوم حدرسه کېږي او د ایران دپاره څه ګټې به ولري. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. یوه خبره زه تاسو ته ووایم چې دا کومه جګړه چې د اسرائیل او د ایران په منځ کې دا جګړه روانه وه، د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې چې جګړه روانه وه، د اسرائیل او په لبنان کې هم دا جګړه روانه وه، یا د ایران چې کوم نیابتي جګړې په سیمې کې درلودلې، دا په اصل کې د ایران او د اسرائیل جګړه نه وه، دا په اصل کې د سیمې جګړه نه وه. دا جګړه ما ته څو وخت مخکې هم تاسو ته ویلې وه چې دا د چین جګړه د روسیې جګړه وه، د امریکا او د امریکا د متحدینو سره دا جګړه وه. یعنې د روسیه او چین یو خواته، امریکا او متحدین بل خواته. دا جګړه د هغه هیوادو وه، که هغه په اسرائیل او په فلسطین په منځ کې روانه وه، که هغه په افغانستان کې روان ده، که هغه په افریقایي هیوادو کې روان ده، که هر ځای کې دا جګړې روان دي، دا جګړې ټوله د روس او د امریکا، د روس او چین جګړې دي چې د امریکا او د متحدینو سره روان دي، او هغه هم په اقتصادي ګټو باندې، د پیسو باندې، پر معدنیاتو باندې، پر عایداتو باندې، د خپل وګړو د ژوند د ښه کولو په خاطر باندې دا جګړه روانه ده. او بدبخته او تباه هغه ملتونه دي چې د نورو قوي قوتونو دپاره کرایکشه مشران لري چې دوی جګړې خپل هیوادو ته راوړي او هغه هیوادونه په ارامه ژوند کې نو نور کرایکشه پوځیان سره جوړېږي او دا جګړه مخ ته وړي. که راسو پر ایران باندې، د ایران چې کوم اتومي طاقتونه اوس روان دي، که ایران کې دا کوم میزایلونه دي، که په ایران باندې ایران کې دا کوم نظامي طاقتي سیستم چې دی، دا ټول دغه سیستمونه ورته روسیې جوړ کړه او ورسره چا جوړ کړه؟ چین جوړ کړه. دغه دوه هیوادونه وه چې دا ایران سره واخیستله او ایران یې اوس یو قدرت جوړ کړ چې د امریکا سره ډغره وي، او د امریکا سره نیابتي جګړې په وینزویلا کې مخ ته وړي، د امریکا سره نیابتي جګړې په عراق کې مخ ته وړي، د امریکا سره نیابتي جګړې په افغانستان په جمهوریت کې. که تاسو هغه الیپور لیدلی اوسئ، هغه د ایران سړی وي او د افغانستان پوځ مکمله یو الوتکې نسکوره کړه، پیلوټان یې شهیدان کړه، مګر چا ورته چا ونه ویلو، ځکه چې د ایران وشاته ولاړو او د ایران وشاته بیا چین او روسیه ولاړه وه. او که راسو په یمن کې چې دا کومه جګړه روانه ده، پر عربستان باندې حملې وسوه، پر اماراتو باندې حملې وسوې، دا د کوم خوا وه؟ دا ایران صحیح وه د ایران، مګر اصلي زور خو د روسیې او د چین و. مګر ایران څه ده چې دی وسې کړی چې پر عربستان او پر هر هیواد باندې حملې وکړي. که راسو بیا په لبنان کې او په سوریې کې چې دا جګړې دا کلونه روان وه، دا د چا په مرسته وه؟ د ایران. صحیح د جګړه د ایران وه، مګر په اصل کې هدف او پیسې او زور او همر چې و هغه د چین او د روسیې ویه. اوس په دغه ورځ کې چې اسرائیل پر ایران باندې حملې وکړې او ایران هم په اسرائیل باندې لاجواب حملې وکړې او اسرائیل ته هم غاښ ماتونکي جواب ورکړلو، دا په اصل کې د دوی شاته ولاړ څوک؟ روسیه او چین ولاړ وه. اوس روسیه او چین وایي چې زه خو تا سره مرسته نشم کولی، ځکه چې که زه تا سره مرسته وکړم، سبا ورځ غربي هیوادونه پر ما باندې ثبوت جوړوي او ثبوت یې چې جوړ کړي په ملګرو ملتونو کې وایي چې دا خو چین ده چې پر اسرائیل باندې حملې کوي، دا روسیه ده چې پر اسرائیل باندې حملې کوي. بر نړیوال محکمه چې جوړه شوه، بیا نړیوال محکمې پر دې هیوادونو باندې یو داسې جوړي، یو جزا ورته ورکړي او هغه جزا چې ده هغه هیوادونو دپاره تاوان جوړي. دا ځکه دا کار یې کړی دی چې په خپل د چین او روسیې دا کار کړی دی چې دلته شمالي کوریا را پیدا کړه. شمالي کوریا اوس که تاسو چین ته ولاړ شئ، که څوک چې په چین کې کار کوي، تاسو وګورئ په چین کې د کارګر په نامه باندې د نور شمالي کوریا څخه کارګران چې راځي، هغه بېله ویزې راځي، بېله پاسپورت راځي، چې کله هم چین ته راغله د دوی پاسپورتونه قیدېږي، چې دوی د چین څخه ونوځي، د دوی پاسپورتونه قیدېږي او دوی ته یو کارت ورکړي او دوی په همدغه چین کې بیا دوی کارګري کوي. خو دا د کارګرو یوه برخه ده چې کارګر طبقه ده. بل د شمالي کوریا ډېر ساینسپوهان او کوم کسان چې دي، دوی راغلي مثلا په چین او په روسیې کې دوی تعلیم زده کوي، دا ټول تخنیک زده کوي، د هر څه
دې په سیمه کې زده کوي دا چې بیا زده کړلو بیا همدغه د شمالي کوریا انجینران او ساینس پوهان دي چې بیا دا ځي مثلا ایران ته ځي ایران ته تدریس ورکوي ایران ته درس ورکوي او دا ځکه ایران مستقیمه چین ته نشي تللی ځکه چې ایران که مستقیمه چین ته ولاړ شي او هلته زده کړې وکړي غربي هېوادونه پر دوی باندې ثبوت پیدا کوي دا کوریایان چې دي هلته د کارګري په نامه باندې هر ډېر روان دي چې هلته روان دي بیا په هلته دوی په چیرې هم سره یو ورته دي او دوی هلته نشي پیدا کولی نو دوی سوای چې ټرېننګ کوي بیا چې کله هم شمالي کوریا کسانو ساینس پوهانو انجینرانو څه زده کړه دا ایران ته هست دي دا مثلا وینزویلا ته هست دي دا کیوبا ته هست دي دا افریقا ته هست دي ډېر هېوادونو ته شمالي کوریا انجینران هست دي او د دوی سره مرستې کوي اوس د دې ورځو کې چې دا خبر راته پیدا شوې دي ایران سره څه مرستې کړي دي په لومړی کې دوی ویلي دي چې دغه د ایران مزایلي سیستم صنعت چې دی په دې کې چې شمالي کوریا ورسره مرسته کړې ده او امکان لري چې په راتلونکي ورځو کې دوی د نوي مزایلونو د ایستلو توان ولري او هغه پروسه یې ډېره قوي کړې ده او دوی نوي مزایلونه جوړ کړي او دغه نوي مزایلونه امکان لري چې دا ځل د ایران او د اسرائیل په منځ کې جګړه کېږي په دې جګړه کې دا نوي مزایلونه به ډېر کار ورته وکړي اوس دا نوي مزایلونه د کوم ځای شوه دا نوي مزایلونه پلان چیرې وسو ځکه چې زړه مزایلونه خو او پر اسرائیل باندې ډېر ښه کار یې کوله نو ولې نوي مزایل راغله ګوره چې کله هم د دوه هېوادونو په منځ کې جګړه کېږي دلته چې کله هم جګړه شروع شوه دی پر دې باندې مزایلونه وایي دا پر دې باندې مزایلونه وایي دی مثلا خپل دفاعي سیستم لري دا ځان ته بل دفاعي سیستم لري نو د دې دفاعي سیستم او د دې دفاعي سیستمونه د همدغه مزایلونو چې کله هم راځي د دې هېواد ته بیا د دې مزایل د دفاعي سیستم کې توان نه درلوده بیا دوی هر هېواد خپل ستونزې حلوي یعنې جګړه موقته درېږي او چې کله ودرېدله بیا په هماغه درېدلو په وخت کې دوی خپل ستونزې حلوي د دغه ستونزې د حلولو سره اوس ایران ته دا معلومه شوه چې زموږ بعضې مزایل چې وه هغه د اسرائیل اوسپنیز ګنبد څخه نه تېرېږي او د دوی دفاعي سیستم قوي دی او زموږ ډېر کم مزایلونه هدف ته ورسېدله اوس شمالي کوریا وایي چې وروره زه تاسو مزایلونه جوړوم دا مزایلونه مستقیمه ځي په اسرائیل کې مشلي دا تاسو لپاره ډېر هدفونه جوړي نو دا مزایلونه چې نوي کېږي دا ور معنا دا ده چې دا ور کې ډېر ښه کار کوي هغه تېر ځل باندې چې مزایلونه ناکامه سوي وه او د اوسپنیزې ګنبد څخه په اسرائیل کې ګرځول سوي وه دا ځل امکان لري چې دا نوي ټکنالوژي سره مزایلونه جوړ شي او دا په سیمه کې یو څه نور قوت ایران ته ورکړي او دا به همدا خاطر باندې اوس که دغه جګړه راسو د اسرائیل د ایران او د اسرائیل جګړه وګورو دا صحیح ده چې موږ تاسو د غریب هېوادو دپاره دا یو بېطرفه جګړه وه مګر په دغه جګړه کې شمالي کوریا ده که چین ده که روسیه ده دا بیا بېطرفه نه دي دوی بیا دلته د ایران وشاته ولاړ دي او د ایران ټکنالوژي ګوري د ایران حالات شیبه په شیبه څاري او چې یو ستونزه ورته پیدا کېږي د هغه ته د حل لارې طریقې او مشاورې او د هر څه شي نو شمالي کوریا چین او روسیې دا د نه ورځې چې دا جګړه روانه وه په دې نه ورځو کې دا جګړې کې دوی هر څه نظامي طاقت د ایران هرځولی دی او کومې ستونزې چې اوس پیدا شوي دي هغه ستونزې ورته حلوي بله ستونزه بله مرستې چې اوس ایران سره شمالي کوریا کړې ده هغه د تونلونو په جوړولو کې مرسته کړې ده یعنې د مځکې لاندې چې دا تونلونه جوړ شوي دي یعنې دوی په خپل کار یې ډېر ګړندی کړی دی او یوازینۍ ستونزې چې شوه ستونزې همدغه د امریکا د B-2 الوتکې دپاره دوی صحیح تونلونه نه درلودل اوس امکان لري چې شمالي کوریا چې کوم مشاورین او کوم خلک ایران ته تللي دي دوی د نوي تونلونو تجهیزات ورته وړاندې کړي وسي او ایران نوي تونلونه ځان ته جوړوي او د نوي تونلونو جوړول چې دی دا وایي په چټکي کار روان دی او د دې چټکي سره معنا دا ده چې امکان لري چې ایران په هر ورځ کې یو تونل ځان ته جوړ کړي او دا تونلونه چې دي حدودا 1000 متره 600 متره 1000 متره خو خامخا به وي ځکه چې د امریکا د B-2 الوتکې چې کوم بمونه غورځي هغه تر ډېر حده کښته کېږي او ډېر تخریب لري نو دا امکان لري چې 1000 متره د مځکې لاندې ووسي 200-300 متره د مځکې لاندې ووسي دا بیا په داسې باندې کار لري اوس خبره دا ده چې د مځکې لاندې چې هر څومره ته 1000 متره وکاري خو هلته اوبه دي دا څنګه کېږي دلته دی چې دا زیاتره تونلونه چې دي دا د غرو په منځ کې جوړېږي یعنې یو 200 متره مثلا غربه پورته وسي د یو 200-300 متره دوی مځکه کې کېني بیا هغه د اوبو لارې ټوله ورته بندېږي
دا کوم تونلونه جوړیږي د تونل جوړول دا اسانه کار نه دی، دا لوړه ټکنالوژي کار لري، لوړه پیمانه کار په کار لري. اوس د امریکا کې او په اروپا کې یعنې ډېر هېوادونه چې هر هېواد ته ورشي دوی د مځکې لاندې غورځنو ته حتی د انسانانو دپاره روغتونونه جوړ کړي دي، ځایونه یې جوړ کړي دي، لکه اسرائیل چې ځنو ته جوړ کړي وو هغه هم حدودا 200-300 متره د مځکې لاندې که هغه باندې هر ډول وسله کار سي هغه ته به ضربه نه رسېږي. دا تونلونه چې جوړېږي دا په اسانه نه جوړېږي او دا ځل که شمالي کوریا ورته نوي تخنیکونه ایران ته ښیي، یعنې مطلب دا دی چې د B-2 الوتکې په مقابل کې هم دوی مقاومت وکړي او د دوی مزایل به هم کې ووسي او دا ځل به د جګړه یو څه قوي جګړه ووسي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو شی ته لاس کړی تر بیا هم په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.